روغتیا. روغتیا شتمنی ده. روغ صورت نیمه پاچاهی ده. په دې خبرونه کې د روغتیا اړوند بیلابیل ګټور معلومات درته وړاندې کوو. د سپوږمۍ رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو د روغتیا خبرونې درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوښ سوکاله او آباد به یاست. ولی ډاکټران وایي چې په منظم ډول روژه نیول د زړه وزن او کلسترول په کنټرول کې مرسته کوي. آیا پوهیږئ چې د څو ساعتونو لوږه څنګه د بدن د غوړو سوځولو، د شکر کنټرول او د زړه ساتنې لامل ګرځي؟ او آیا روژه کولی شي یوازې زموږ روح نه بلکې زموږ حجرې، اعصاب او حتی د عمر بهیر هم بدل کړي؟ که له یوې خوا روژه یو الهي امر دی، خو له بله پلوه اوسنۍ ساینسي نړۍ هم بې ګټې نه ده بللې او د ګڼو ناروغیو د له منځه وړلو او یا هم مخنیوي لپاره یې اغېزمنه بللې. د نننۍ نړۍ ساینس پوهان او وتلي طبي کارپوهان په پراخو څېړنو کې ثابته کړې چې روژه د انسان د بدن لپاره هیڅ بد عواقب نه لري، بلکې په لویه کچه ګټې له ځان سره لري. روغتیا پوهان وایي چې روژه انسان ته یو فیزیولوژیکي استراحت ورکوي، پر ټول بدن باندې مثبتې اغیزې اچوي او په خاصه توګه د معدې او اعصابو لپاره ډیره ګټوره ده. په نننۍ خبرونه کې به یې له ځینو نورو مهمو ګټو هم خبر شئ. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه راسره پاتې شئ او د روژې مبارکي له ګټو خبر شئ. لومړی، ډیره مهمه او عامه ګټه یې دا ده چې د روژې د نیولو سره د وینې شکره نورمال حالت غوره کوي او د انسولین په وړاندې حجروي مقاومت یې راکمیږي. انسولین یو ډول هورمون دی چې له پانکرایس څخه د وینې جریان ته افرازیږي ترڅو د وینې ګلوکوز اندازه په وینه کې راکمه کړي. دویم، وروستیو څېړنو جوته کړي چې د هغو مزمنو التهابي ناروغیو په راکمولو کې روژه مهم او اساسي رول لري کوم چې د التهاب له امله رامنځته کیږي. دریم، روژه د زړه د روغتیا په برخه کې اساسي او مهم رول لوبوي. زموږ په بدن کې هغه څه چې د زړه روغتیا ګواښي، روژه یې د حل اساسي لاره ده. لکه څنګه چې ټرایګلایسراید او کلسترول چې د زړه د حملې باعث کیږي، د روژې نیونې سره د دواړو کچه کمیږي. د مخنیوي لپاره یې روژه اساسي او طبیعي علاج دی. امریکایي روغتیایي کارپوهان په دې باور دي چې که چیرې په میاشت کې یوازې 5 ځلې په ورځني ډول د استعمالونکي کالوري نیمایي برخه استعمال شي، نو دغه عمل انسان له سرطان، شکر او د زړه له ناروغیو ژغوري. څلورم، وزن او د بدن غوړ کموي. د نړۍ مشهوره لوبغاړي او ټول هغه کسان چې غواړي وزن او په بدن کې د شته غوړو اندازه کمه کړي، نو کوښښ کوي چې په اونۍ کې 2 ورځې روژه او یا هم یوازې په اوبو اکتفا وکړي. دغه عمل په بدن کې شته غوړ اندازې کمولو سره د انسان اضافي وزن هم کموي. پنځم، د انسولین حساسیت بهتره کوي. د خوړو اندازه کمولو او یا روژه نیولو سره په بدن کې د انسولین حساسیت چې د شکر اصلي لامل ګڼل کیږي بهتره کیږي. د دې سربیره د هضمي سیستم په بهتر کولو کې هم مهم رول لوبوي. شپږم، له روژې سره عمر هم اوږدیږي. په مختلفو هیوادونو کې له څېړنو وروسته ثابته شوه چې روژه او یا لږ خواړه خوړل د زوړوالي پروسه له ځنډ سره مخ کوي
او لږ خواړه خوړونکي او سخت فزیکي کار کوونکي خلک اوږد ژوند تیروي. دا ځکه چې لږ خواړه خوړونکي او یا هم سخت کار کوونکي کسان نسبتا نورو خلکو ته په مختلفو کوچنیو او مهلکو ناروغیو نه اخته کیږي او له سالم ژوند څخه خوند اخلي. روژه عصبي وړتیا زیاتوي. د روغتیایي کارپوهانو په وینا روژه د انسان دماغي فعالیتونه ډیر غوره او پیاوړي کوي. د روژې په نیولو سره په اعصابو کې د بی ډي ان اف نومي یو ډول پروټین تولیدیږي چې په مرسته یې نوي عصبي حجرات تولیدیږي او د اعصابو لپاره ګټور کیمیاوي مواد د تولید پروسه ګڼندی کیږي. له دې سربیره روژه د پانکسین او الزایمر په څیر خطرناکو ناروغیو څخه هم مخنیوی کوي. اتم، د سرطان او شکر څخه مخنیوی کوي. روغتیایي څېړونکو ثابته کړې چې که چیرې په یوه میاشت کې 15 ځلې انسان روژه ونیسي او یا هم له ورځنۍ کالورۍ نیمایي برخه استعمال کړي نو دغه عمل د سرطان، شکر او ځینو نورو خطرناکو ناروغیو خطر له منځه وړي. درنو او قدرمن اوریدونکو، روژه مبارکه یوازې یو دینی فرضیه نه ده بلکې د بدن، ذهن او روح لپاره یو بشپړ نظم او اصلاح ده. دا د وینې شکر او کلسترول کنټرولوي، د زړه ساتنه کوي، وزن برابروي او عصبي ځواک هم پیاوړی کوي. ساینس هم نن دا حقیقت منلی چې روژه د انسان لپاره طبیعي درملنه ده، خو تر ټولو ستره ګټه یې دا ده چې انسان ته صبر، تقوا او د انسانیت احساس ورزده کوي. نو راځئ چې دا مبارکه میاشت یوازې په لوږه او تنده تیره نه کړو بلکې د بدلون، ځان جوړونې او نوي پیل میاشتې وګرځوو، څو مو هم بدن روغ وي، هم مو زړه آرام وي او هم مو ژوند برکتمن شي. نو په دې هیله چې نننۍ خپرونه مو هم د پام او خوښې وړ ګرځېدلې وي، تر بیا او بلې خپرونې چې بیا به هم ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښاد، خوښ او خوشحاله ژوند ولرئ. د الله پامان.